دا څال دی یو شی نه جوړ پاتېږي ته وګوره دا د ښار چاپېریال دی زموږ دغه زموږ څه د ښار زړه دی وایي دغه راځه چیرې وغورځوم منیر خانه بل افغان صاحب زه خو هم په دا ډېر صفایي ما ورته ستړي شو یاره ستړي خو نو سولو نه دي افغان صاحب بغل ته د نیږ ده ښه دی چې دی ته پروت یې او دی ورته وګوري دا خپل د کور مخ وګوري چې دی دا پاک دی او که نه دی پاک تا اول ما ته دا ووایه چې خپرونه خو به نه شروع افغان صاحب څه وایه شروع سوې ده خپرونه شروع ده السلام علیکم د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او د خوږو ترخو د خپرونې مینوالو زه منیر احمد خاکسار او زما ملګری ګران افغان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یو خدای دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او خوشحاله وایاست تاسو به وایاست چې دا څه کوئ ګرانو لیدونکو چې بیا مو دا کوڅې پسې راخیستې دي دا خلک نازېږي وایي ما پلانکی ځای داسې ښه ځای جوړ کړي پلانکی کوټه مې داسې ښه جوړه کړه پلانکی شی مې وکړي پلانکی شی مې وکړي مګر یا دوستانو موږ وایو ته داسې ورته وګورو منیر خانه دې کچرو ته رښتیا کوڅې چټلي او کور خواپاکی نو موږ وایو چې ځکه دا زموږ د ښار زړه دی باید هر هغه ورور چې خپل کور څونه دننه پاک خواپاکي ساتي باید د خپل د کور مخ چاپېریال هم نه کې سره پاک خواپاکي کړي څونه ښه خوند به وکړي ډېر خوند به وکړي دوستانو لکه څنګه چې خپل کور خپل خونه خپل جامې خواپاکې ساتئ باید خپل چاپېریال هم خواپاکې وساتئ تر څو موږ تاسو یو خواپاکې چاپېریال ولرو زموږ کوچنیان سپین ځوانان د دې خراب چاپېریال څخه مریض کېدلی شي ډول ډول ناروغیان منځته راځي منیر احمد دلته ګوره مریضۍ ستا ژمی را روان دی یخ را روان دی بارانونه را روان دي چټلۍ را روانې دي نو موږ دا وایو چې هر هغه ورور چې باید خپل کور پاک ساتي بیا هم زه دا درته وایم باید خپله کوڅه هم پاکه وساتي که څنګه منیر جانه بلکل افغان صاحب ډېره ښه خبره مو وکړه افغان صاحب دا راته ووایه چې لیدونکو ته څه لرو لیدونکو ته به زه دا ووایم چې اول به د دوی سره د خیره سره ما او تا په ګډه ورسو قرار به د دوی سره په یو ځای یغه اوله برخه وګورو ستا څومره خوښه ده زما هم خوښه ده نو ګران لیدونکو تاسو بیا هم خوږې او ترخې مه یېروئ که چیرې مو هېرې کړلې نو منیر احمد او ګران افغان مه یېروئ راځه تاسو اوله برخه وګورئ موږ ځو په ښار کې نورو ځایو کې ګرځو بس رئیس صاحب نور به دا زما پر مامورینو باندې سترګې نه راغټوې نه دا ستا مامورین دي دا اوس زما مامورین دي او پاته سو تا بله خبره وکړه د زور ده هغه به زما او ستا معلوم سي چې ته د دې ځای څه ځې او که زه نه زه تا راوستلی یم نه تا معرفي کړی یم او نه زه ستا امر منم ورسه هلته یو بل چا ته دا ستا احکام ورکړه ورسه رئیس صاحب ته څه پر مامورینو باندې سترګې غټې غټې کوې موږ خو د کاڼو بوټو نه یې پیدا شوي وروره چې پنځه دقیقې وروسته راسو ته بیا زموږ خانه راقید کړي راولې دې ده بله ګوره رئیس صاحب په بل مجلس کې مې هم درته وویل چې نه مسه لرې کولی نکې ځان ته سرخوږی مه جوړو ته خپل کار کوه موږ خپل کار دا یو توری ولې قلم خوره سوی دی دا به دا مدیر څه کلم خوره سوی زما ګناه خو نه ده بجېږي نو دا کار نه کېږي وروره دا به ته د سره څه لیکې سمه ده چې ښه سمه دې ولیکل بیا راوړه بس یا دا موسیقا غواړي ولسوالۍ ته بیا یوسې د سره بارزه وکړې ته راکه د دلې به دغه نو سره وسي مدیر صاحب دلې په یو لارو سره یو صدق په کار ولاکه جوړه کړې دا زه اوس څه په وکړم مامور صاحب ما چې د حل لاره ورښیه دغه سبا راوړه موږ به یو لار ورته وسنجوو یو کار به پر وکړو دا ډېر کار غواړي یو د موټرسایکل چې کوم یو څه سر خلاص کړم بس سمه ده مامور صاحب راکړه زه به سبا د خیره راسم ښه وروره ستاسو مشکل و رئیس صاحب دا زما اسناد دي قانوني اسناد دي خو دوی ته زه ورسم یوه ورځ وایي رئیس صاحب نشته بله ورځ وایي مدیر نشته د پیسو غوښتنه یې راڅه کړې ده وایي د موټر چیل مو نشته بل وایي ټلیفون مو کارت نه لري نو دا مشکل لرم رئیس صاحب بس ښه زه په موضوع پوه شوم
او خدای دې راوله ښه یې بخیر یې جوړ یې او شکر نه ولې نه وروره زه داسې سړی خپل په ریاست کې نه وینم چې هغه دې د یو چا مشکل نه کړي ورحل شش قانون معلوم پرېږده وروره ته داسې وکړه نفر دې م راواستوه او زموږ د خوارانو لپاره مې یو شی بس په مخه دې ښه څه وروره ته ډېرې خبرې مه کوه خو زه درته وایم چې ته ما ته راواستوه مازې نور ما او قانون سره پرېږده خدای په امان دا څوک دي دا خلک په ریاست کې چې د قانون نارې وایي لارې و په خوله کې قانوني ما خو خپلو ټولو مامورینو ته ویلي دي چې تاسو د خلکو مشکلات ور حل کړئ کار ځینې واخلئ او خپل کار هم ځینې واخلئ قانون مدیر صاحب دلته نو بل څوک د قانون خبرې کوي یو هغه سپین ږیری مامور دی او بل رئیس صاحب دی چې د قانون خبرې کوي ته نه وینې د یوې شعبې څخه مې بلې شعبې ته تبدیل کړې هغه بل سپین ږیری مامور نه و هغه اوس د ځان سره کښېنولی دي او زه دا یم راوستم ستا سره کښېنولم په یو په بل باندې باور نه کوي او ته د قانون خبرې ښه تاسو خپل کار کوئ د چا په کیسه کې مه کېږئ او وای مدیر صاحب دا ستا د خبرې یو خبر را په یاد شوه زه په دغه خاطر ستا شعبې ته راواستولم ولته به دوی په شعبه کې خدمت هم کوې او په دې پسې به سترګه مړې چې څوک خو رشوت نه خوري او بله خبره دا ده مدیر صاحب چې زه خو ستاسې خپل سړی یم او زه هېڅکله د چا په خوله نه کوم څنګه ګوره مشنګو ته خو زموږ خپل سړی زه خو هر وخت تا نازوم او بیا خو ته زما د موټه ګجله ستا حق زه در کوم زه تا دغسې نه پرېږدم زړګیه سمه ده خو ته به داسې کوې چې دوی په موږ پسې ته سره کړی ته باید په دوی پسې سره کړې چې دوی څه کوي آفرین دا څوک دی وګوره اجازه ده سلام علیکم مدیر صاحب عریضه مې راوړه وعلیکم سلام دا واخله چې ورو وعلیکم السلام دا څنګه عریضه ده دا خو 4-5 میاشتې هاخواته نوشته شوې ده د دې تاریخ تېر دی کار یې نه کېږي ورشه وروره دا کوم د دواو د شرکت نه ده مې سامان راولېږ کړي وه هغه څه وځنډېدل دا یې ته بیا وګوره ته راکه دا خو یې کمپال لیکلی دی ماچول درمل یې لیکلی دی دا مو د اوس میرزایان سوه په دې تاریخ کې څه جلکاري شوې ده وبښئ یو بله پوښتنه په چیش کې راغلی په موټر کې ښه موټر دې خپل دی خپل زه دا خو ډېر ښه چې موټر دې خپل دی دغه ویسه یو بله نوې عریضه ولیکه ښه حاجي صاحب په موضوع خبر یم ما د رئیس صاحب سره هم خبرې وکړې دا خلک څه مشکلات لري د خلکو ته ستونزې جوړوي رئیس صاحب زما ډېر کاله کېږي زه مامور یم زه تر اوسه پورې په کرایه کور کې ژوند کوم نه د موټر خاوند شوم نه د یو تعمیر خاوند شوم او دلته زه داسې خلک وینم
چې هغه یا په واسطو مقرر شوي دي یا په پیسو مقرر شوي دي، دلته راځي فشار پر موږ باندې راوړي، پر موږ باندې زور کوي، موږ ته یو رقم بل رقم خبرې کوي، وایي ځان په خطر کې دی یا به زموږ غوښتنه مني. زه نه پوهېږم، زه به دغه ته مجبوره کړی یم. زه خو په خپله شخصا د یو مدیر په صفت باندې د 1 روپۍ د 1 افغانۍ د یوه وطنوال د یوه سړي د پیسو زه خواهشمند نه یم، نه غواړم، نه خورم، نه مې خوړلي دي. خو ستاسې څومره تقاضا کوم چې وارې په موږ ځان خبر کوي، پر موږ راوګرځېږئ، زموږ پوښتنه وکړئ. دلته دغسې مشکلات دي، دغسې زورونه دي، خلک واسطې راوړي، خلک په پیسو مقرر کېږي، پر رئیس فشار راوړي، پر ما یې فشار راوړی دي. نو که داسې زه بیخي در دې وظیفه تېر یم. حاجي صاحب کار مه پرېږده، د دې خلکو نور دوسیې موږ ته راغلي دي، نور دوه شکایتونه هم راغلي دي. زموږ کشفي ارګانونه اخته دي په هره شعبه کې شته زموږ کشفي ارګان. انشاءالله په راتلونکي څو ورځو کې بیا نتیجه ووینم. رئیس صاحب دغه د خدای بیچاره هم دا څو ورځې کېږي چې زه وینم شعبه په شعبه ګرځي، کار یې نه خلاصېږي. نو زه نه پوهېږم چې څه مشکل ورته پېښ شي او څه تقاضا به دندې لري، خو دغه خوراکیان په دغسې مشکلاتو اخته دي. بېغمه اوس حاجي صاحب د ده په موضوع باندې هم کار روان دی، تاسې بس ورخطا کېږم، انشاءالله کار سم دی. مامور صاحب دا عریضه ده. تا هغه یو نه په اسنادو کې جلکاري کړې وه؟ کوم اسناد؟ کومه جلکاري مې پکې کړې؟ مدیر صاحب دغه هلک زما په یاد یو بل وخت چې هم په اسنادو کې جلکاري کړې وه، دا باید چې څارنوالۍ ته معرفي شي. یا وروره ما دغه اوله پرده، ما کومه جلکاري نه ده کړې او زه کومه جلکاري پېژنم لا نه. یا زه دې پېژنم، بل پلا چې هم دغه کار کړی و چې دا اوس یوه امضا پر وکړم، څارنوالۍ ته دې معرفي کړم، په 2 لکه دې مو لا څوک خلاص کړي. مامور صاحب دا مو څه ډرامه جوړه کړې ده چې جرم کړی دی هلته څارنوالۍ ته معرفي کړه چې راوړه لکه دا رزلت ته. ګوره جرم خو دې کړی دی، هغه مامور صاحب که اوس یوه امضا پر وکړي دا سیده به څارنوالۍ ته معرفي کېږي. دا دې څوک نه دي ولاکه زه خلاصوی سم نه دې بل خلاصوی سي. هغه مامور ښه درته وویله سر یې در خلاص کړئ، خو دا دې شکر دی سرای نه لرې، موټر لرې، او که دې چیرې سرای درلودی خو بیا هم یو کرایه مرایه به درته را روانه وای. موږ خو اران څه وکړو، دلته هم یو میلمه راځي یو چای اوبره غواړي، ته ولې سر نه خلاصوې؟ مدیر صاحب زه په 1 لک لمنې کلام پرکاش کوم. نه نه مامور صاحب چې قسم وانخلې، دی هم د خدای بیچاره دی. نن دا ستا پر ځای باندې امضا زه کوم، که څه هم دا زما صلاحیت نه دی مامور صاحب، خو پروا نه کوي د دا غریب په خاطر باندې نن زه امضا ورکوم. دا که چیرې موږ دا امضا ور ونه کړو د خدای ظالمان شته، 1 لک 1.5 لک افغانۍ د دا خدای د غریبه څخه ځي او هغه خلک یې و جیب ته اچوي. که چیرې دی زموږ سره یو ځواني وکړي، دا زموږ کمپیوټر ته وګوري، میز ته وګوري او دا غالۍ ته وګوري، موږ خو هم دا بلې خوا ته نه وړو. څنګه دې خوښه ده وروره در امضا یې کړم؟ خو دې را امضا کړه چې تاسو دونه ایمانداره یاست، موږ دا پیسې څه کوو؟ څه ظالمه دا دونه کې پیسې 1.5 لک خو به ځینې اخیستلی، خو هغسې وایي چې 1.5 لک به لکۍ مصرف کېږي. ته څوک یې دا زما لاس ویلکه؟ زه د وزیر صاحب خپل یم، ته چې معرفي کړی وې. د خدای ظالمه، خو اول به دې راته ویلي وای چې زه وزیر صاحب راستولی یم، زهره دې راوچوله. دا دې شکر دویم شریک هم پیدا شو د خیره. ولاړ سره ځه شرکت به زه تا په سره واضح کې نه وشته یو ته ځای ولاړ نسي راته لږ راس مې وتړه واخله کوم شي ځه وله
واړه لاسونه شاته شرسه بس بس رئیس صاحب نور به د زما پر مامورینو باندې سترګې نه راغټې نه دا ستا مامورین دي دا اوس ما مامورین دي او پاته سو تا بله خبره وکړه د زور ده هغه به زما او ستا معلوم سي چې ته د دې ځای څه ځې او که زه نه زه تا راوستلی یم نه تا معرفي کړی یم او نه زه ستا امر منم ورسه هلته یو بل چاته دا ستا احکام ورکړه ورسه مبارک 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 په هغه تورو تاریکو کې دي هغه مابسه مبارک بوزي مهرباني موږ خپل حق غواړو موږ مدیر بې ګناه دی موږ مدیر عینک دی موږ په 2 ساعته کې د کلاچې لاره بندوو چې راته ور راشو هېڅ بې ګناه سړی لا نه پرېږدو چې ښار ته راووځي موږ خپل حق غواړو موږ امیر بې ګناه دی موږ امیر ډیرېکټر جنرال لاسي ګورئ کیران لکوئ نه د کلاچې لاره په 2 ساعته کې بندوو درته ډېر ور راشو واما هېڅ چاته ډوډۍ نه ورپرېږدو چې ویې خوري وروره ستاسو خپل امیر بېرته رایله کېږي که بې ګناه و رایله به سي حاج تحقیقات ورسه کېږي جنجال مه جوړوئ وروره الله الرحمن الرحیم افغان صاحب خیر کې څه کوې افغان صاحب زه په تا پسې ګرځم څه کیسه ده څنګه څه کوې دلته مایان نیسم ته نه وینې سترګې نه لرې افغان صاحب دا زما او ستا په وسه نه ده پوره دا سمدم د ښاروالۍ خلک غواړي لوډران غواړي ټکټران غواړي زما او ستا په وسه نه ده پوره مه کوه داسې منیر احمده وایي د زور شوه کېږم افغان صاحب دا دی د ټلویزیون د لارې څخه دی د ښاروالۍ خلک د ښاروالۍ کارکوونکي د دولت کارکوونکي ټوله دغه ځای ګوري دوستانو رښتیا هم دا دی افغان صاحب ډېر خوابدي سوی دی چې د ښار هغه زړه یعنې ښار نو په ښار نو کې دغسې هغه زموږ توس هغه د ښار عمومي پاتاو چې دریاب دی باید دلته خواپاکې اوبه وبهیږي داسې به وکړو د خیر سره چې ما او تا به اوس د خیره ښاروالۍ ته ورسو یو غټ شکایت به ښاروال صاحب ته وروړو چې دغه ځای باید په غټ غټ لوډرانو پاک شي د خیره نو څونه ښه خوند به وکړي دا بدبویي به ورکه سي یاره ډاکټران صاحبان به خوشحاله سي وایي دا څه رقم مال دی او تاسو لیدونکو دغه دویمه برخه زموږ سره تعقیب کړئ د خیره سره ما او تا به ورسو ښاروالۍ ته چې لوډران راکړي درځئ دوستانو موږ راځو ګران دوستانو السلام علیکم زه ګران افغان ستاسو بیا یو وارې په درانه چوپړ کې حاضر سوی یم او ګرانو دوستانو تاسو نن خبر یاست چې د خیر سره بیا هغه د جملې برخه ده او جمله موږ ته ډېرو ښاریانو وویله چې تاسې په موږ باندې وایاست تاسې ولې خپل په ملګرو باندې نه وایاست نو ګرانو دوستانو نن زموږ د شوټینګ ورځ ده ملګري ټوله په دا وطا کې بند دي اوس و دې شعبې ته ورځم ټوله به ستاسو سره یو معرفي کوم او زموږ جملې ته به جواب هم راکوي نو خدای دې وکړي چې تاسې دغه د جملې برخه در پای زموږ سره تعقیب کړئ ګرانو دوستانو دا دې ورته راغلم تاسو غږ مه لرئ پټ کړئ چې څوک ناست دي څوک راسره سوي دي ته دې دي یا الله خیر السلام علیکم خدای مو راوله ستړي مه سئ جوړ په خیر دا د ګرانو لیدونکو ورته راغلم واه ماشاءالله دا خو ټوله سره یو ځای دی د خیره سره ټوله ستړي مه سئ سم دم ووایاست ټوله ستړي مه سئ یوازې نه لیدونکي دې هم ستړي مه سي او زما سره کیمرامین
صدیق الله صدیق دی وروره جان هغه هم زموږ تکړه ملګری دی دا دی ګوره در تس پورې داسې پټ پټ رالو اول وارې به زه وایم چې دغه ګران لیدونکو یو داسې سړی به درته معرفي کړم ځکه چې تاسو خو یې پېژنئ په ډېرو ډرامو کې داسې د درد و د معلمۍ و کېدای شي د غلا رول هم کړی کېدای شي کومیډي رول هم کړی نثار احمد وروره جوړ په خیر راول افغان صاحب مهرباني ښه په خیر وروره خیرات ژوند په خیر اول د واره وزه خپل سلامونه تا ته بیا ټولو لیدونکو اورېدونکو ته وایم وروره قربان شم ته را ولاړ شه چې ور ما ته په ولاړې لوغبړ سره وکړو بیا دې خدای راوله جوړ په خیر سلامت نثار احمد وروره نن خدا دې زه درته راغلی یم ستاسې د شوټینګ ورځ ده د خیر سره پوهېږم نو دا لیدونکو راته وویله چې دغه خپل د یوه ملګري سره به دا یوه جمله وایه مهرباني وکړه ته به جمله د افغان صاحب لس وارې چابک راته ووایه لس وارې ورته وایه سره سرش سرشوي چابک 2 ثانیې وخت لري سره سرش سرشوي سره سرش صحیح دی افغان صاحب سره سرش سرشوي 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 کور ودان کښېنه مهرباني ګران لیدونکو دا یو بل خطرناکه سړی دی ځکه چې در مخې دغه سترګې ډېرې داسې لکه هغه اشارې د باندې راوتلي دي او تاسې بیا پېژنئ د خیر سره کامیاب سړی دی او ډېرې ښایسته ډرامې ډېر ښه رولونه یې کړي دي او ډېر کومیډي رولونه یې ډېر کړي دي ځکه چې هغه په یو سریال کې دی هغه د اوښکې په سریال کې دی یو چرګه غلا کوله زموږ یو بل ملګری پر رالی چې هلکه دا چیز کې وایي ودرځ یې ګورم چې دا نر دی که ښځه ده ته را ولاړ شه د یوه ښځو لرل خو دې وکته اوس مادام راګورې لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړه السلام علیکم زما نوم سلطان محمد نیازی دی په کانیا مشهوره یم نو دا چې دی اوس دا زموږ بیخي ټینګ یار دی دا دې درته درې ونیولو راولاړ یې کړو نو اوس څه چم وکړو موږ ته بهر وخت خپلو لیدونکو ته هم په ولاړ یې هم په ناست یې وروره خپل ټوکې ټکالې به ورته کوو چې د دوی یو پام پر بله سي د دوی یو ساعت سره تېر سي نیازی صاحب چسپ لاس وارې راته ووایه ورته وایه جګ چرګ ټیټ چرګ چابک دا لاس وارې مکمل جګ 3 ثانیې وخت لري هلته ګوره لیدونکو ته ګوره جګ چرګ ټیټ چرګ جګ چرګ ټټ وای جګ ټټ یاره مټر یخ ونیوي سل پوهېږم آفرین د خیر سره په دا یخ کې ګوره د مټر مبلین نه کې هغه سم مبلین ګران لیدونکو داسې به راسو به چا پسې به وګورو داسې یاران خو ډېر دي ماشاءالله ته راسه دلته دا مشر به پرېږدو یو وار به دا بل ځوان ته ورسو سلام علیکم جوړ بخیر سلامت شوی بخیر افغان ته پخوا خو یوازې راته ټول لیدونکي راوستلي دي لیدونکي هم در پسې راوستلي دي ځکه چې دوی وګوري چې زموږ د خلکو څنګه ځای دی دوی زموږ دپاره خو داسې خدمتونه کوي او دغه زموږ د شوټینګ هغه شعبه د دفتر مو دغه دی نو زه دې ورته معرفي کړم که ته ځان خپله معرفي کوې نو دا چې کېدای شي لیدونکي مو وپېژني ځان به نه معرفي کوو خامخا یو ناولده په کښې کې هغه تا نه پېژني نو زه هغه ولي همت یم په کندهار کې د افغان فلم ممثل یم دا واجب څه د مرشدي دي څه دغسې نو هغه ولي ماته ته به چسپ لاس وارې راته ووایه تا ژړ سرش سره سرش دا څنګه چابک جمله راته وویله 2 ثانیې وخت لري ډېرې خبرې به نه کوې هلته لیدونکو ته ګوره ژړ سرش سرش آفرین ما اوس له نزده کېږي ژړ سرش سره سرش ژړ سرش سرش دا نه ولي نه دې پوره 2 3 وارې لا ووایه ژړ سرش چابک ژړ سرش سره سرش خیر کښېنه دا بل ملګري ته به هم راسو خیر دته به بیا وروسته راسو چې زه یې وارې هغه خاص کسان ورته معرفي کړم دلته زموږ یو بل زوړ یار ناست دی ځکه چې دی خورا د میشپوري پیشې هم ډېرې کوي سلام علیکم وعلیکم السلام افغان صاحب ښه یاست په خیر یاست صحت مو ښه دی ژوند په خیر دی شکر دی الحمدلله تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو ته آفرین و ټولو ته باید هغه زموږ کیمرامین ته سلام نه کوې او صدیقي صاحب ته هم سلامونه وایم قربان دې سم منیر احمده بله جمله ده چابک یې 10 وارې راته ووایه 4 ثانیې وخت لري 4 ثانیې وخت 4 ثانیې وخت لري شاولي په شاول کې ناست و شاول چپاس و شاولي جن راوګېدی چابک شاولي په شاول کې ناست و شاولي په شاول کې ناست و شاولي چپاس و شاول راو شاولي په شاول کې ناست و شاول چلوي شاول ګران لیدونکو منیر احمد زما تکړه ملګری دی تاسو وینئ زما سره فاینانس کې هم ولاړ او په ښه رولونه هم کوي د معلم رول کوي او داسې د بدماشي رولونه کوي تشکر دلته لیدونکو زموږ یو بل تنزیه
بلکې تنزیه خو نو نه دی خو خیر خو بیا هم تنزیه به ورته وایو ځکه چې زموږ شاعر هم دی او زموږ سره ډېر کومکونه هم کړي دي زموږ ته ښه تنزیه سندرې هم ویلي دي سړی بره نسته سلام علیکم وعلیکم السلام خدای دې راوله افغان صاحب خدای دې وکړي چې دا زموږ په ټوکو ټکالو او په څه شی بولي په دا هر څه باندې زموږ د لیدونکو ساعت تېر شوی موږ تاسې باید کوشش کوو ځکه چې داسې خوشحالي راولو موږ تاسې باید دغه کوشش وکړو چې د خلکو ته خندا راولو ځکه چې پام یې پر بله کړو الله پاک دې زموږ تاسې په وطن کې سوله راولي خدای مو دې وطن را جوړ کړي نو ستا نوم خو نو زه درته وایم که ته وایې غلام محمد استاذ دی چې د موسیقۍ استاذ دی ښه خپله ښایسته اواز هم لري غلام محمد استاذه هغه کوچنیان درته ګوري ګوره وګوره کونج ته چې ناست هغه کوچنیان درته ګوري وایي دی یا هغه خو بل دی هغه خو پټ دی دغه ته به دغه بله دا خوا درښیم دغه مې درته ویل ما چابک لاس وارې راته ووایه ګوره سم شی به را سم شی درته یادوم ځکه چې ما ته ډېر ژر خندا راځي نو خاندې به نه دغه زموږ ته د خپرونې نوم دی خاندې به نه نو چسپ لاس وارې راته ووایه پروا نه کړي ته نه وارې راته ووایه ته استاذ یې نه وارې راته ووایه ورته سره سرېښ درښوي چابک راته ووایه څنګه نو خو دغه د کار دې خراب سره سرېښ سرېښوي چابک هلته لیدونکو ته سره سرېښ یا سره سرېښ سرېښوي سروي ښه اوس دا د انګلیس شروع کړي کښېنه راځئ ګران لیدونکو دلته به نور ملګرو ته هم راسو چې هغه هم داسې ډېر لرې ناست دي هلکه دا چوکۍ لږ لږ د لار رایلک ها دغه دی زموږ یو بل ملګري ته رالو الله دې راوله افغان صاحب ښه په خیر خیرات دی و شکر دی زما په خیال اوس د خوبه را کښېنستلي داسې چم دا دې اوس د خوب زه خو باید زه تاسو ته وایم چې تاسو دا ډېر خوبونه مه کوئ ځکه چې د سهار لمونځ درته قضا کېږي عبدالبصیر مینهپال چې زموږ تکړه ملګری دی ښه ملګری مو دی چې هر رول کې ور داسې کو خاص لکه هغه رول چې د دپاره جوړ شوی مینهپال صاحب لیدونکي ټول تا ته ګوري لیدونکو ته به زه سلام وړاندې کوم سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوشحاله یاست افغان صاحب ته او صدیقي صاحب ته هم سلام وایم بیخي په دواړو سترګو زموږ د ستا سلامونه قبول کړو د خیر سره نو مینهپال صاحب یو جمله ده ته به اته وارې نه ده سخته اته وارې به ته راته ووایې اته وارې چې اسانه یې لاس وارې درته وایي خو کور دې ودان چابک یې ووایه ورته وایه ژړ سرېښ سرېښ ژړ سرېښ کښېنه کور ودان ته بیخي کامیابه شولې د خیر سره کامیابه شولې نو زموږ یو بل هغه دغو پر چم باندې ولمس بوډا زموږ مشر مینهپال صاحب بخښه دې ته دا ځای مازې راکړه ماته زه به د مشر سره خبرې به ورسره وکړم ګرانو لیدونکو دغه دی زموږ تکړه ځوان بابا چې زموږ سره په تمثیل کې د ډېره وخته څه ښه کار کړی دی هغه د ستاسو په چم ښه ځلېدلی دی نو دا نوم دې د خپلو لیدونکو ته معرفي کړه بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عبدالرؤف محمدي دی او تاسو ته سلامونه وایم او ستاسو کمرمین ته ټولو لیدونکو ته زما سلام دې ورسوي مننه کور ودان نو تا ول عبدالرؤف کاکو ته نو در موږ مشر یې موږ به تا ته په اخښې وایو پروا نه کوي نو اخښې جمله ده چابک نه نیم وارې راته ووایه ورته وایه ورته سره سرېښ سرېښوي 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 چیرې رسوي سرېښوي سره سرېښ خیر هغه به بیا موږ وګورو د خیر سره چې دا زموږ د تمثیل په ملګرو کې څوک کامیابه کېږي او څوک ناکامه کېږي هغه به موږ بیا زموږ مشر ته پرېږدو ځکه چې هغه یې په ایډیټ کې بیا ګوري نو دغه ګران لیدونکو تاسې ولیدئ چې دغه شعبه زموږ د تمثیل د شوټینګ چې کومه ورځ وي په هغه ورځ دغه ټول ملګري راځي ځینې ملګري نه دي راغلي هغه غیر حاضر شوي دي نو کیدای شي دې بعده به راسي نو زموږ هغه مشر چې دی ابراهیمي صاحب دی هغه هم نسه دا دی وتلی دی کنې په هغه مې یو جمله درته د کوله نو دغه زموږ وطاق دی د غریبانه وطاق دی تاسو ورته ګورئ نو په دغه وطاق کې ګران لیدونکو ستاسو څخه زه غواړم اجازه د خدای په امان
ګرانو لیدونکو بیا یې وارې درته وایم چې سلام علیکم. دا دې وکړي چې تاسې زموږ د خپرونې څخه خوند او پند اخیستی. منیر خانه چټل ځایونه دې هم ولیدله او اوس یې داسې خواپاکې فضا هم ولیدله. ته ورته وګوره دوستانو دا هغه ځای دی چې دغه خلکو خپل کورونه او خپل پسې هم خواپاکې ساتلي دي. افغان صاحب رښتیا هم ډېر ښه خوند یې وکړ. نو دوستانو باید موږ خپل چاپېریال خواپاکې وساتو. زه خو منیر خانه دغه خپلو ټولو هغه دوستانو ته وایم ټولو هغه کنداریانو ته وایم څوک چې په خپل کور پاک ساتي باید هغه د کور تر څنګ دا خپل سړک هم پاک وساتي. هغه نور سړکان هم ما چې تا ولیدله نو زه وایم څونه ښه خوند به وکړي چې کور پاک سړک پاک عجبه ښه خوند به وکړي. افغان صاحب چې یو مزدور ودرې یو مزدور په 10 کوره یا په 15 کوره په 20 کوره د هغه معاش کسو او دغه خپله کوڅه په پاکۍ وروره چې د ګوره دغه پر چا باندې سم داسې خانان خلک شته د غریبانو پر چا باندې خانان خلک شته که دا یو 500 افغانۍ سره راټولې کړي نو یو د خدای خوار او غریب او مسکین ودرئ نو دا سړک به دغسې خوا پاکي. ته ورته وګوره سړک به هم خوا پاکي کوڅه به هم خوا پاکي هم به د غریب یو نفقه برابره سي هم به کوڅه هم به ښار یو ټوکه راته وکړه د خیره باره په مخه ښه کړو د ګران ولې نه دوستانو ټوکه ووایم افغان صاحب دوستانو یو وخت یو دوکاندار ته یو سړی ودرې دی ول وروره دا دوکان ستا دی دوکاندار ول ووه دا دوکان زما دی هغه 2 سرایونه زما دي هغه غټ مارکیټ زما دی ته څوک یې دوستانو افغان صاحب ته پوهېږي چې بیا څه ورته ویل ول زه د مالیې د خوا سره راغلی باره ولې شی زما نه دی وروره زه د دې غریب سړی نه باید مالیه تحویل کړي او که نه تحویلوئ بیا نو دغسې یو څو کس سره راټول شئ دا خپله کور خپل چاپېریال ښه پاکه کړي. منیر خانه وخت نشته نور به د خیره سره د ګران لیدونکو سره په مخه ښه کوو نو ګران لیدونکو پر دغه ځای باندې زموږ خوږې او ترخې خلاصېږي. خدای دې وکړي چې تاسو خوند او پند ځینې اخیستی پر دغه ځای راکړئ موږ ته اجازه د خدای په امان.